قرآن کریم سره ژوند نګوره د قرآن په باره کې خبرې کول دا ګټه خبره ده او د قرآن په باره کې چې زه دا خبرې کومه نو دوه خبرې محسوسو یو خوشحالي ده او بل انسان له حیا ورشي خوشحالي خو واضح ده خوشحالي په دې چې خبرې د الله د خبرو په باره کې کوم دا خوشحالي ده او خوشحالي په دې ده چې الله رب العزت زما په شان کمزوري بنده له توفیق ورکو او طاقت ورکو چې هغه د دې باره کې خبرې وکړي د الله د کلام په باره کې یعنې دنیا کې ډېر مسلمانان ګرځي بلکې هغه خلک چې الله ول علم ورکړی دی په هغو کې ډېرو ته د توفیق نه میلاویږي نو دا خوشحالۍ موقع ده حیا په دې راځي چې کله ځان ته وګورم او کله د الله خبرو ته چې زه به د الله د خبرو په باره کې به څه ما ته وګوره زما خبرو ته وګوره په داسې مقام کې چې کله تعلق د خبرې هغه د الله د کتاب سره چې کله تعلق هغه د قرآن سره او که چېرته یو انسان د الله د خبرو عظمت او شان بیانول شروع کړي که نه عمر به فانی شي دی به فنا شي دنیا نه به لاړ شي خبره به یې ختمه نه شي ځکه چې الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده انشاءالله که الله ژوند راکړو تاسو به یې واورئ په خپل ځای کې که چېرته دا ټول دریابونه صحیح شي او دا ونې ټول قلمونه شي نو بیا به هم د الله خبرې او شان او صفات او حمد او ثنا به ختمه نه شي نو چې دومره اوچتې خبرې دي دومره اوچت رب دی د هغه د خبرو په باره کې به یو مخلوق څه خبرې پوره کړي خو صرف دومره دی چې څه نه څه انسان هغه بیان کړي نن به موږ خبره کوو د قرآن سره د ژوند په باره کې قرآن کریم سره ژوند قرآن کریم سره ژوند ځان له ژوند دی او دین هغه خلک خبر دي چې چا تعلق د قرآن سره دی داسې نه چې یو سړی ما ته ووایي چې موږ خو دا ته چې به څه بیانې او یا د بیان په آخره کې ما ته ووایي تا چې څه بیان کړو دا خو موږ نه محسوسو نو زه هغه کس ته نه یم لېږلی چا چې تعلق د قرآن سره نشتی زه هغه چا ته دا خبره کومه چې دا ژوند ځان له ژوند دی د دې یو خوند دی چا چې د قرآن سره ژوند تېر کړی او دا خونې سکلی هغه بیا د دې خبرې جواب کولی شي صرف د قرآن سره د ژوند په باره کې یو څو ایتونه یو څو خبرې درته کوم او بیا ته اندازه ولګوو چې د قرآن سره ژوند هغه څنګه ژوند دی قرآن کریم سره ژوند دا یو آیت واوره سورة الانعام کې الله وایي أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا الله یو سړی مړو ماره ژوندی کو یو سړی مړو ماره ژوندی کو بیا مو له رڼا ورکړه هغه رڼا کې د ژوند تېری د خلکو په منځ کې دې کیدی شي په شان د هغه چا چې هغه په تورو تیرو کې دکي خوري کله یو ذکر راوړي کله بل ذکر راوړي نشي کېدی دا د قرآن سره ژوند دی قرآن سره ژوند هغه دا ده او من کان میتا فاحییناه سړی مړو الله را ژوندی کو په دې قرآن سره سړی را ژوندی کېږي بیا وجعلنا له نورا قرآن سره ژوند یعنی رڼا به در الله درکوي دا رڼا د دې رڼا په دې روشنۍ کې او رڼا کې به ته ژوند تېرې هر څه به ستا واضح ستا عقیده ستا ناسته پاسته ستا عمل ستا کردار هر څه به رڼایي وجه دا دی چې تا ته الله رب العزت رڼا نصیب کړې ده تا له الله یو داسې کتاب درکړی دی چې هغه نور دی هغه رڼا او ته د هغې سره ژوند تېرې کله چې د رڼا سره ژوند تېرې داسې کلام سره چې د هغه صفت ده چې رڼا ده نور دی د الله طرف نه کله چې ته د رڼا سره ژوند تېرې رب العالمین پې ستا ژوند رڼا کوي
ژوند رڼا کوي یو خاص ستا په ژوند کې یو برخه نه د الف نه د یا پورې ټول ژوند به دې رڼایي او بیا خبره به دې ځي نه ختمېږي قبر به دې رڼایي برزخ به دې رڼایي پل صراط باندې به در سره رڼایي په عرض محشر باندې به تا سره رڼایي کله چې سخت وي په مخلوق باندې د قیامت په ورځ تا سره به رڼایي دا هله چې کله سړی د قرآن سره ژوند تیر کړي